د واده په شپه چې زما مېرمنې زما پښې ونیولې، زه لکه ډبره یخ شومه. د هغې له سترګو اوښکې روانې وې او شونډې یې رپېدې. په ژړا ژړا یې وویل د خدای لپاره ما وبښه، زه امیندواره یم. دا ماشوم چې پیدا شي بیا ما طلاق کړه، الله به در باندې رحم وکړي. زما په غوږونو کې لکه شور جوړ شو. ما یوه شېبه سترګې پټې کړې. هغه یتیمه وه. مور او پلار یې په کوچنیوالي کې مړه شوي وو. د تره په کور کې لویه شوې وه، خو هلته یې هېڅکله د خپل کور احساس نه و کړی. خلکو به راته ویل بېوسه نجلۍ ده، نیکه ده، ته یې ملاتړ وکړه. ما ترې په سخت اواز وپوښتل دا څه دي؟ هغې په ژړا وویل چې زما سره زور شوی و. ډېره مې پټه کړله او ډېر مې وژړل، خو جرأت مې نشو کولی چې چاته ووایم. کله چې دا واده وشو فکر مې وکړ چې نوی ژوند به پیل کړم، خو نور مې دا راز پټولی نشم. نو نن مې درته هر څه وویل. د هغې په خبرو کې هیڅ جوړښت نه و، یوازې مات شوی باور و. ما هغې ته وکتل لکه وېرېدلې هوسۍ رپېده. هغه شپه زه نشم ویده له خفګان نه. زړه کې مې طوفان و، یو خوا ټولنه، عزت، خلک، بل خوا یوه بېوسه نجلۍ چې هیڅ ګناه یې نه وه. اخر مې پرېکړه وکړه چې بښم یې. ما ورته وویل ښه ده، د ماشوم دې پیدا شي بیا به ګورو. د هغې په سترګو کې د لومړي ځل لپاره د هیلې یوه رڼا ښکاره شوه. ورځې تېرېدې، هغه ارامه طبیعته وه. هر کار یې د زړه له اخلاصه کوو. ما بیا هیڅکله دا موضوع یاده نه کړله، خو په زړه کې مې د طلاق فکر لا ژوندی و. ما ویل صبر چې دا ماشوم پیدا شي بیا به یې رخصت کړم. د امیندوارۍ په ورځو کې به ډېری وخت له سخت درده کړې ده، خو هیڅ شکایت یې نه کوو. یو ورځ مې ولیدله چې په سجده کې ژاړي او وایي یا الله زما د میړه په زړه کې زما لپاره نرمي پیدا کړه. زما قدمونه هلته ودرېدل، زه دننه په لړزا شوم. وروسته هغه ورځ راغله، سخت باران و، اسمان کې برېښنا وه. هغې ته د زیږون دردونه شروع شو. ما ژر روغتون ته یوړه. له څو ساعتونو سختۍ وروسته یو زوی وزېږېدو. نرسه راغله او راته ویې ویل مبارک شه، زوی دې شوی دی. زما زړه په عجبه حالت کې ډوب شو. ما د ښیښې له شا هغه کوچنی ماشوم ولیدو. داسې احساس مې وکړ لکه زما زړه ته چا په لاس نیولی وي. همغه وخت کې ټلیفون راغی. د ملګري غږ مې واورېده. وروره هغه سړی چې ستا له مېرمنې سره یې ظلم کړی و ونیول شو، اعتراف یې هم کړی دی. هغه ستا په خپلوانو کې یو خپل و. زما سر وګرځېدو. داسې احساس مې وکړ لکه ځمکه مې تر پښو لاندې ووځي. هغه نجلۍ چې زما په زړه کې ګناهګاره ګڼله اصل کې مظلومه وه. زه ورو ورو واټ ته ورننوتم. هغه کمزورې پر بستر پرته وه. مخ یې زیړ و، خو په شونډو یې مسکا وه. هغې په کمزوري غږ وویل ته خفه نه یې؟ زه ورنږدې شوم. لومړی ځل مې د هغې لاس په خپل لاس کې ونیو. لاس یې یخ و، خو نوره نه رپېده. ما ورو ورو ورته وویل زه تا ته طلاق نه درکوم. د هغې له سترګو اوښکې روانې شوې. رښتیا ما سر وخوځوه. هو ستا هیڅ ګناه نه وه، ګناه د هغه وحشي سړي وه. هغې په زوره زوره ژړل، خو دا ژړا د میاشتو دردونو سپکول و. ما ماشوم په غېږ کې واخیسته. هغه زما ګوته ونیوله لکه چې زه یې خپل کولم. همغه شېبه پوه شوم چې پلار کېدل یوازې د وینې اړیکه نه ده، بلکې د منلو نوم دی. کله چې کور ته راغللو د خلکو خبرې، طنزونه، بد نظرونه، هر څه و، خو زه بدل شوی وم. ما ټولو ته وویل چې دا زما زوی دی او دا زما مېرمن ده، دا زما عزت دی. څوک چې پرې ګوته پورته کړي لکه پر ما یې چې پورته کړې وي. وخت تیر شو. هغه ورو ورو خندل پیل کړل. پر ځان یې باور پیدا شو. ما زده کړل چې مینه له رحم او منلو پیدا کېږي. یوه شپه هغه راغله او وی ویل تا ما ته ژوند راکړ. ما مسکا وکړه. نه تا زه انسان کړم. زموږ زوی چې کله قدم وهل پیل کړل اکثره به زما پر سینه ویده کېده. ما به ورته کتل او شکر به مې ادا کوو. که هغه شپه ما د خلکو له ویرې پرېکړه کړې وی نو نن به له دې نعمت څخه بې برخې وم. ما درک کړه چې اصلي سړیتوب په بښنه کې دی، په ملاتړ کې دی، نه دا چې پر کمزوري ګوته ونیسو. او همداسې د یوې ماتې نجلۍ زه یو بشپړ انسان وګرځولم. د عبرت په خاطر یې له نورو سره شریکه کړئ. زه ستاسو ورور، ستاسو ملګری امان لاجبرزی.